مینوالو امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله ژوند په ښو ساعتونو کې به زه به درسره اوس یو دوه غزلې او یو درسره قطعه شریکوم. خبرې دي د یو بل په خبرو ماتې نه کي، خبرې دي د یو بل په خبرو ماتې نه کي، یو بل له دې وار ورکړي په موقع دې سړی وکړي چې نه شمله کاږه نه لوپټه شي قصورواره، چې څه د ژوند قاعده وي نو هغه دې سړی وکړي. دا غزل دی چې د چا شاړ فکر د چا خیال څومره لوړ دی، د چا شاړ فکر د چا خیال څومره لوړ دی، په دې لار کې هر سړی په خپل وس پړ دی. سرسده د احساساتو سرچینه ده، سرسده د احساساتو سرچینه ده، ملکڼ د ادب ذوقو خلکو جړ دی. ما د نفس په خواهشاتو خوا سړه کړه، ما د نفس په خواهشاتو خوا سړه کړه، داسې تیر شوم چې اسمان هم راته پړ دی. جومات په مصلو بنګړې مات شوي، جومات په مصلو بنګړې مات شوي، خدای دې خیر کړي خو دا دور سم د غړ دی. مننه. جومات په مصلو بنګړې مات شوي، خدای دې خیر کړي خو دا دور سم د غړ دی. بهرنۍ دنیا په طرف درته پرته ده، بهرنۍ دنیا په طرف درته پرته ده، ستا خویوز جوړ د تقوا په لمن اړ دی. او ذریتونو ته د نس یې د شا کړې، ذریتونو ته د نس یې د شا کړې، امین یو د محبت ته لار ملاتړ دی. ستا په در کې چې خالقه د خپل ځان په سر ولاړ دی، ستا په در کې چې خالقه د خپل ځان په سر ولاړ دی، د امید د یقین تمې د امکان په سر ولاړ دی. زړه دې یخ کړو په درملو د ټکور سینې له ورکو، زړه دې یخ کړو په درملو د ټکور سینې له ورکو، د نظر نه خو زه پټ شوې خو اسمان په سر ولاړ دی. د وکړه د پیسې د بې غرضه لګیا نه دی، دا چې مخکې دی زمونږ نه د ایمان په سر ولاړ دی. او د وکړه د پیسې د بې غرضه لګیا نه دی، دا چې مخکې دی زمونږ نه د ایمان په سر ولاړ دی. او د امین په ستړي ژوند کې توقع د دمې نشته، د امین په ستړي ژوند کې توقع د دمې نشته، ستړی راغلمه د کاره ستا دوران په سر ولاړ دی. مننه یا